बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو ملګرو په نننی کلاس کې به تاسو ته دا زده کوم چې موږ به په واتس اپ ټوئیټر انسټاګرام او میسنجر باندې یو کسا انګلیش څنګه وایي یعنی موږ چې په واتس اپ باندې یا په میسنجر انسټاګرام ټوئیټر په دې موږ یو کسا چیټ کوو یو څه باره کې څه خبره کوو نو دا به موږ په انګلیش کې څنګه وایي دا ټول به تاسو ته په دې نننی کلاس کې زده کوم کلاس به بالکل تر اخره پورې ګورئ How are you ته څنګه یې How are you ته څنګه یې How are you doing ته څنګه یې کوم موږ وایي چې ته څنګه یې هغې دپاره موږ How are you هم استعمالولی شو او How are you doing هم استعمالولی شو How are other things نور ارڅ څنګه دي کوم موږ د یو کس نه تپوس کوو چې هلکه نور څنګه دي هر څه په انګلیش کې به ورته وایي How are other things What's up څه روان دي یا څنګه حالات دي په انګلیش کې به ورته موږ وایي What's up څه روان دي I am all right زه ښه یم که ته یو کس ته وایې چې I am all right زه ښه یم I am doing well زه ښه یم ته وایه کوم موږ یو کس ته وایي چې زه ښه یم ته وایه ته څنګه یې په انګلیش کې به ورته وایي I am doing well Are you talking to someone else آیا ته بل چا سره خبرې کوي کوم موږ یو کس ته وایي په انسټاګرام په ټویټر یا په میسنجر باندې چې آیا ته بل چا سره خبرې کوي په انګلیش کې به ورته وایي Are you talking to someone else Why are you replying me late کوم موږ یو کس ته وایي چې ته ماله جواب ولې وروسته راکوي یا لیټ راکوي نو په انګلیش کې به ورته وایي Why are you replying me late I think you don't want to talk زما په خیال ته خبرې نه کول غواړې که ته یو کس ته وایي چې زما په خیال ته خبرې ما څه نه کول غواړې په انګلیش کې به ورته وایي I think you don't want to talk Do you have bad network آیا تا سره خراب نت دی یا تا سره نت خراب دی په انګلیش کې به ورته وایي Do you have bad network Wait a minute یو منټ صبر وکړه کوم یو کس ته وایي چې یو منټ صبر وکړه نو څه به ورته وایي Wait a minute Don't make me fool ما نه کم عقل مه جوړوه که ته یو کس ته وایې چې ما نه کم عقل مه جوړوه په انګلیش کې به ورته وایي Don't make me fool I texted you but you didn't reply ما تا ته پیغام در ولیږو خو تا جواب رانه کو که ته یو کس ته وایې چې ما تا ته پیغام در ولیږو خو تا جواب رانه کو نو په انګلیش کې به ورته وایي I texted you but you didn't reply I am gonna call you زه تا ته زنګ کولو والا وم که ته یو کس ته وایې چې زه تا ته زنګ کولو والا وم یا رنګ کولو والا وم نو په انګلیش کې به ورته وایې I am gonna call you I was about to text you زه تا ته پیغام در لیږلو والا وم که ته یو کس ته وایې چې زه تا ته میسج یا پیغام در لیږلو والا وم I was about to text you I wanted to talk you about online classes ما تا ته د آنلاین کلاسز په باره کې خبره کوله نو په انګلیش کې به ورته وایې I wanted to talk you about online classes You should have sent a voice note تا له आवाज والا پیغام کول پکارو یعنی تا ته وایس میسج کول پکارو نو په انګلیش کې به ورته وایې You should have sent a voice note Where you have been چرته وې ته که ته د یو کس نه تپوس کوي چې ته چرته وې یا چرته وې ته نو په انګلیش کې به ورته وایې Where have you been Where were we مونږ کوم ځای وو خو مونږ یو کس ته وایي چې مونږ کوم ځای وو په انګلیش کې به ورته وایي Where were we If you are busy we can talk later کو ته مصروفي
بیا به خبرې وکړو. که موږ یو کس ته وایي چې هلکه که ته اوس مصروف یې نو موږ به بیا خبرې وکړو، نو په انګلیش کې به ورته وایې if you are busy we can talk later. convey my message to him. زما پیغام هغه ته ورولېږه. که ته یو کس ته وایې چې دا زما پیغام بل یو کس ورته ته یاد کړي چې ده ته یې ورولېږه، نو په انګلیش کې به ورته وایې convey my message to him. I cannot type today. زه نن لیکل نشم کولی، یعنی زه نن میسج نشم لیکلی. په انګلیش کې به وایې I cannot type today. ملګرو دا زمونږ نننی وړوکی شانته کلاس چې په دې کې موږ تاسو ته دا وښودو چې یو کس سره به په واتساپ باندې، په میسنجر باندې، په ټویټر باندې، په انسټاګرام باندې چیټ څنګه کوي، یعنی هغه سبا په دې سیزونو باندې خبرې اترې یا SMS څنګه کوي. انشاءالله په بل کلاس کې به بیا میلاویږو. تر هغه پورې مال اجازت راکئ، ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره شیر کړئ، ځکه چې د یوټیوب باندې به د انګلیسي زده کولو لپاره تاسو ته داسې ویډیو میلاویږي. والسلام.